د کهانې په شروعات کې مونږ ګورو چې یو سپیس شپ د ځمکې نه یو بلې سیارې طرف ته روان وي او دا سفر د 120 کال وي. په دې شپ کې چې کم خلک وي هغه یو هایبرنیشن پورټ کې پراته وي او دې ماشين کې دا کمال وي چې د انسانانو عمر زیاتېدو ته نه پرېږدي، یعنی دی نه بوډاګان کیږي. خو د 30 کالو سفر کولو نه پس دا شپ یو غټ کاڼي سره جنګي. خو په دې شپ کې اتوماتیک ریپیرینګ سیستم وي، یعنی دا شپ ځان په خپل ټیک کولی شي. لږ ساعت پس دا شپ یو ځل بیا ستارټ شي، خو په دې کې د یو کس هایبرنیشن پورټ خراب شي او د خوب نه په وخت راپاسي او د دې کس نوم جیم وي. راپاسېدو نه پس په شروعات کې په د باندې سر تاویږي، خو په مزه مزه د خپل نارمل حالت ته راشي. د دې نه پس دې زر هغه حال ته ځان ورورسوي کم کې چې به د سفر پوره کېدو نه پس ټول خلک راجمع کېږي. خو دې څه ګوري چې دغلته هېڅ څوک هم نه وي او د شپ سیستم جیم سره داسې خبرې کوي چې لکه دغلته ټول خلک موجود وي او دې سره د جیم دا شک راشي چې څه ناڅه مسله ضرور شته. دې زر نورو خلکو پسې ګرځېدل شروع کړي خو دته یو کس هم میلو نه شي. دې سره جیم ډېر زیات ویریږي او دې زر د کنټرول روم طرف ته لاړ شي، خو کنټرول روم د عملې د آی ډي نه بغیر استعمالول ناممکن وي. جیم زر خپل لوکیشن چیک کړي او دته دا پته ولګي چې دې اوس هم د خپل منزل نه لسکم سل کال لري، مطلب دې لسکم سل کال مخکې د خوب نه راویښ شوی وي. جیم دا خبر ځمکې ته رسول غواړي، خو دته دلته دا پته ولګي چې د پیغام ځمکې ته رسېدو کې به شپږ 30 کاله لګي او دته واپس پیغام را رسېدو کې یو 55 کاله نور لګي. دې سره جیم ډېر زیات مایوس شي، خو په دغه وخت کې دته یو انسان په شان روبوټ ملو شي او د نوم آرتر وي او دا بالکل د انسانانو په شان وي، خو په دې کې صرف جذبات نه وي. د دې نه پس جیم خوراک کول غواړي، خو دته د خپل خوخه خوراک ملو نشي ځکه چې دی یو لو کټګری والا مسافر وي. جیم ډېر زیات کوشش وکړي چې دی خپل پورټ ټیک کړي یا کنټرول روم ته دن نشي، خو دی دا اونکړي شي. د یوازې اوسېدو د وجې دی ډېر زیات مایوس شي او دی خودکشي کول غواړي، خو دی دا همت اونکړي شي. د یو خوا بل خوا ګرځېدو دوران کې د نظر په یو پورټ باندې پروزي چې په کم کې اورا نامي جنې پرته وي. جیم چې اورا څنګه وویني نو ډېر زیات خوښ شي او خپل زیاتره وخت دی په کتو باندې تیروي. دی یوازې تنګ شوی او دی غواړي چې ما سره څوک نه څوک وي، نو دی د اورا راویښولو باره کې سوچ وکړي. خو دته دا پته چې دا یو غلط کار دی، خو دی وخت تېرېدو سره دومره تنګ شوی وي چې دی د اورا پورټ خراب کړي او اورا د خوب نه راویښه شي. جیم زر د دغه ځای نه اړخته شي د دې دپاره چې اورا ته د رښتیا پته ونه لګي. کله چې دی دواړه ملو شي نو جیم دې ته ووایي چې زموږ د دواړو پورټ د حادثې د وجې خراب شوی دی. اورا یو ګولډ کلاس مسافر وي، نو دې د وجې دې ته ډېر ښه خوراک ملاویږي او دی دواړه په یو ځای وخت تېرول شروع کړي او وخت تېرېدو سره دی دواړه یو بل سره مینه شروع کړي او جیم په شپ کې دننه د اورا دپاره یو بوټی هم وکري. خو یوه ورځ روبوټ آرتر په خبرو کې اورا ته ووایي چې ته جیم راویښه کړی. د دې اورېدو سره اورا ډېره زیاته حیرانه شي او د جیم نه نفرت شروع کړي، تر دې پورې چې اورا د جیم د مړ کولو کوشش هم وکړي. په دې دوران کې په شپ کې نورې خرابیانې هم راشي او دې سره د عملې یو کارکون هم راویښ شي او د نوم ګیس وي. ګیس دې ته ووایي چې په شپ کې ډېرې لویې مسلې راغلي دي. دی درې واړه په یو ځای د شپ د ټیک کولو کوشش شروع کړي، خو د ګیس طبیعت خراب شي. د ماشینونو په مدد سره دی ته پته ولګي چې د ګیس په بدن کې په څونو بیمارۍ دي او دی ډېر زر مړ کېدو واله دی. ګیس د مرګ نه مخکې خپل آی ډي اورا او جیم له ورکړي د دې لپاره چې دی دا شپ بچ کړي. د شپ ریاکټر د پریشر د وجې ډز کېدو واله وي او دا شپ صرف په یو حالت کې بچ کېدی شي چې دی دغه ځای دروازه کولو کړي. د دې لپاره چې د اور د وجې کم پریشر جوړ شوی وي هغه بهر وځي، نو جیم د شپ نه بهر خلا ته روزي او دا دروازه کولو کړي. دننه چې کم پریشر او اور جمع شوی وي دروازې کولولو سره هغه ټول په جیم باندې ورشي او دی خلا کې لرې لاړ شي. خو اورا زر د پسې خلا ته وروځي او دی دغه ځای نه بچ کې واپس شپ ته راولي او د میډیکل ماشین په مدد سره یې واپس ټیک کړي. په اخر کې جیم ته پته ولګي چې دا میډیکل ماشین هم د هایبرنیشن پورټ په شان استعمالیدی شي چې د څه په مدد سره اورا یو ځل بیا وده کېدی شي او بلې سیارې ته رسېدی شي. خو اورا جیم پرېښودل نه غواړي ځکه چې اورا جیم سره ډېره مینه کوي او اورا هم دلته د پاتې کېدو فیصله وکړي. د فلم په اخره کې دا ټول خلک اتیا کاله پس راپاسي، نو دی څه ګوري چې په شپ کې یو ډېر ښکلی ځنګل جوړ شوی وي کوم چې اورا او جیم جوړ کړی وي. اورا او جیم خو اوس مړه شوي وي، خو دی خپل ژوند یو ځای ډېر ښایسته تېر کړی وي او همدې سره دا کهاني دلته سر ته ورسي. اوس که دې ویډیو تاسو له مزه درکړې وي نو ضرور یې لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.